عزتمندو حمزه رضی الله تعالی عنہ اسلام څنګه راوړ د هغه واقعې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حسب عادت مطابق دعوت د ورکولو لپاره ووتل چې د غیر مسلمو ته دعوت ورکړي او اسلام قبول کړي په اسلام کې داخل شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چوکتل یو ځکه ابو جهل او نور داسې سرداران وسره ناشتي خپل خادمین هم ورسره دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ګمان وکړلو کچره دغه کافران سرداران چې کوم دي ایمان نه وړي نو دې سره به ډېر فائدہ وشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو ابو جهل ته دعوت ورکړ ابو جهل په دې ځکه د دعوت قبلولو په ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بدرت وي او بعضی کتابونه لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې وهلو تکلیف یې ول ډیر زیات په دغه موقع باندې د حضرت حمزه رضی الله عنه کومه خادمه و هغه په دغه موقع ولاړه او دا ټول واقعي وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم غمجن پورته تشریف یوړل او د حضرت حمزه رضی الله خادمه پورته لاړه او د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه بیبي ته ټول واقعي ذکر کړ چې نن ابو جهل نبی کریم صلی الله علیه وسلم له سخت تکلیف ورکړ سخت یې وهله نو چې کله حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ کور ته تشریف راوړل نو خپل بیبي ورته ټول واقعي ذکر کړ چې نن محمد صلی الله علیه وسلم ابو جهل وهله سخت تکلیف یې ورکړ نو هغه مخ سره لاړلو او ابو جهل یې رسار کړلو او سخت یو وهل تر دې چې بعضی کتابونه لیکي چې سره علماء په دغه موقع او وهلو سره او واپس لاړلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف یوړلو او ورته چې اے محمد صلی الله علیه وسلم خوشاله شماستا بدل واخست ابو جهل مې وهلو دا ته خوشاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته جواب دیو فرمایي چې زه په دې نه خوشاله ګم چې تا زما بدل واغستلو بلکې زه په دې خوشاله ګم چې ته ایمان نو په دغه موقع باندې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه کلمه ویل او مسلمان نو بیا په سفر او حاضر کې غرض په هر موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګری غرض دا چې په جنگ احد کې شهید شو